دوستانو یو تازه او د غم خبر در سره شریکوو چې نادیه ګل نن سهار په بې دردۍ سره قتل شوله. دغه خبر کې څومره حقیقت دی معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو سحر وختي څه خبرونه زموږ د مخه تیر شو چې هغه پوسټونه په فیسبوک باندې خلکو کړي چې نادیه ګل د خپل خاوند لخوا نه په ډزو ویشتل شوې ده او قتل شوې ده. دوستانو څو ورځې مخکې هغې په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ویډیو ورکړې وه او ویلي وو چې په ما پسې خپل لیورونه ګرځي او زما د قتل منصوبه یې جوړه کړې ده. هغې ویلي چې هغې شوټرانو له پیسې ورکړي دي چې ما مړه کړي او زما مال دولت باندې هغوی مزي وکړي. نادیه ګل په خپله ویډیو کې دا هم ویلي وو چې دا هر څه ما په خپل محنت ګټلي دي او داسې په اسانه به یې رانه هېڅوک وانخلي او نه به زه دا ملک پرېږدم او بل ځای ته به لاړه شم. دوستانو یاد دې وي چې د نادیه ګل د خاوند نه یې خپه هم کټ کړې ده چې هغه ناروغه او بیا یې د هغه نه خپه کټ کړله، خو د خاوند یې دغه باره کې هېڅ بیان رانغی ځکه چې مراد د هغه رور دی چې د نیلم ګل خاوند مراد چې نادیه ګل پسې ګرځي او د هغې د قتل منصوبه یې جوړه کړې ده. نو دغه هر څه نادیه ګل په خپله ویډیو کې سپیناوی کړی او ویلي وو که په ما باندې هر څه وشو نو د دې ذمهوار به مراد او مسعود وي. دوستانو دغه ویډیو نه پس نادیه ګل بیا غیبه شوې وه، خو اوس سحر دغه خبرونه په سوشل میډیا باندې چلیږي چې د هغې قتل شوی دی. دغه باره کې څومره حقیقت دی دغه موږ تاسو سره شریک کړو. نور معلومات چې موږ ترلاسه کړو چې آیا د نادیه ګل قتل حقیقت دی او که دا هسې پروپیګنډه ده، هغې باره کې به هم تاسو سره خبرې کوو. د نور داسې تازه ویډیوګانو او تازه معلوماتو دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.